سلام له خورشیده د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. په هلمند کې یو شمېر مدني لارویانو په یو اعتراضي حرکت کې د دغه ولایت د ټاکنو د کمیسیون دروازه تېره ورځ وتړله. دوی خبرداری ورکوي تر هغې چې د ناومیش ولسوالۍ برخلیک روښانه او هلته د شویو درغلیو په اړه وضاحت ورنه کړي شي، کمیسیون ته به د کار کولو اجازه ورنه کړي. په هلمند کې د ټاکنو ولایتي کمیسیون مسؤلین وایي د خلکو او مدني فعالینو دغه اعتراض یې له مرکزي کمیسیون سره شریک کړی، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. ویل کېږي ناومیش ولسوالۍ د هلمند په شمال کې په 200 کیلومترۍ کې پرته ده او ټولې چارې یې د دایکنډي ولایت مربوط دي. خو دوی زموږ هېڅ غوښتنې ته مثبت جواب ونه وایه. موږ نه د مرکزي دولت نه د بل هېڅ ادارې نه د هزاره وروڼو مخالف یو، خو موږ خپل حق غواړو. موږ نه غواړو چې یوازې په انتخاباتو کې د نومیش د هلمند مربوط شي، ځکه په تېرو انتخاباتو کې ولې د دایکنډي مربوط وه. نو نن هم غواړو چې دا د دایکنډي مربوط شي، ځکه په تېرو انتخاباتو کې د دایکنډي دغه د ناومیش ولسوالي په دایکنډي پورې تړلې وه. نو اوس دا یو سیاسي لوبه ده او غواړي چې دا په هلمند پورې وتړي. دا موږ په هېڅ صورت نه منو او دا موږ ته د هېڅ د منلو وړ نه ده. دا د دایکنډي په نظامي او ملکي اکمالات د دایکنډي څخه کېږي. موږ د هلمند د ټاکنو ولایتي دفتر د ناومیش په هکله باندې د هغوی د نوملیکنې په مورد باندې معلومات نه لرو. موږ هلته نه استخدام کړي د کارمندانو، نه موږ هلته سټیګر معلومات لرو، نه هلته موږ د محلاتو معلومات لرو چې هلته څو محله بند او څو خلاص دي، او نه موږ ته چا راپور کړي د ناومیش په هکله باندې. ولې چې دا غوښتنه کوي چې مثلا د ناومیش خلک باید دلته د پارلمان ته او یا ولسوالۍ شورا ته په هلمند کې ځان کاندید نه کړي. دا زموږ نه، دا د مرکزي دفتر او د دولت په دا سهولت د هغو په سر شته چې ناومیش په دایکنډي پورې مربوط وي او که په هلمند پورې مربوط وي. ولسمشر غني په ننګرهار کې یو شمېر سوداګرو او صنعتکارانو ته په خطاب کې وویل که سمه پانګونه کوي، حکومت چمتو دی چې د لنډ مهال او منځ مهال لپاره کانونه وروسپاري. ښاغلي غني په دې کتنه کې چې تېر ماښام د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه همداراز په ډاګه کړه هغه صنعتکارانو چې د شیخ مصري په صنعتي پارک کې ځمکې اخیستي او فابریکې پکې نه جوړوي، ځمکې به ورڅخه بیرته واخیستل شي. نوموړي همداراز خبرداری ورکړ که امنیتي مسؤلین قاچاقبران ونه نیسي نو خپلې دندې به له لاسه ورکړي. د بغلان امنیه قماندان وایي چې په دغه ولایت کې به د پولیسو موټر او تجهیزات له غیر مسؤلو کسانو په هر ډول چې وي راټول کړي. اکرام الدین ساری وایي د حکومت د مشرتابه له لارښوونو سره سم په ملي شورا کې د دغه ولایت له استازو او د ولایتي شورا له غړو سره د پولیسو ټول شتب موټر او تجهیزات هم راټول کړي. نوموړي همداراز خبرداری ورکړ که چیرې څوک د دغه اقدام پر وړاندې ودرېږي نو له جدي قانوني چلند سره به مخ شي. چند رد رنجری اگر در نزد وکلای محترم باشد و همچنان تجهیزات پلیس با قاطعیت در این مورد ما عمل کردیم و ما 48 ساعت وقت دادیم که تماما بزرگان تجهیزات پلیس و وسایط پلیس اگر وسایل سکتورها نزدشان باشه لطف نموده وسایط دوباره و تجهیزات پلیس دوباره به قطعاتشان و به مرکز قماندانی تسلیم نمایند. د هیواد د ملي امنیت مخکنی مشر رحمت الله نبیل له پاکستانیو پوځیانو سره د ملي یووالي په حکومت کې د یو شمېر کسانو له پټو او مرموزو هوکړو خبر ورکړی دی. ښاغلی نبیل په پکتیکا کې د ځانګړو پولیسو د قماندان عزیز الله کاروان ترور ته په نغوت سره خبرداری ورکوي هغه کسان چې د پاکستان د ترهګریز سیاست مخالف دي له دې وروسته د ډیر احتیاط وکړي. ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. له پټې هوکړې د پردې پورته کیدل د څارګرې ملي ادارې پخواني مشر رحمت الله نبیل په خپل فیسبوک پاڼه کې ادعا کړې چې د ملي یووالي په حکومت کې ځینو کړیو له پاکستاني پوځیانو سره هوکړه کړې. هغه هوکړه چې د پاکستان او طالبانو پر ضد د افغانانو ترور په ډاګه کوي. ښاغلي نبیل د پکتیکا د ځانګړو پولیسو د قماندان عزیز الله کاروان ترور ته د نغوتې په لړ کې داسې لیکلي: هغه افغانان چې په افغانستان کې د ترهګرۍ سیاست او د پاکستان د ځواکمن کېدو مخالف دي تر دې وروسته باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه چې د ملي یووالي حکومت په دننه کې یو شمېر کسانو له پاکستاني پوځیانو سره پټه هوکړه کړې. له شک پرته هیواد پالنه بیه لري. عزیز الله کاروان هم د هیواد پالنې بیه پرې کړه. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي نشي کولی چې په دې تړاو څه ووایي، خو سیاسی شنونکي د ښاغلي نبیل دغو څرګندونو ته د نغوتې په لړ کې حکومت د پاکستان پر وړاندې په ناسم سیاست تورنوي. یکی از ماده هایی که بین خاقان عباسی و دکتر صاحب غنی در اواخر به نام اپپس
اونم افغانستان پاکستان اکشن پلان سولیداریتی فور پیس اند سولیداریتی. این یک پلان 7 ماده‌ای است که بین خاقان عباسی و بین دکتر سبغانی امضا شد و این 7 ماده اگر شما ببینید یکی از ماده ها تاکید میکنند که ما علیه همه کسایی که علیه یکدیگر یا در به ارتباط ارزش‌های ملی یکدیگر خطراتی را به میان میارن باید او حذف شود و یا هم ساکت ساخته شود. داسې باور هم شتون لري چې افغانستان ته د صادقو کسانو ځپل کیدل د پاکستان د څارګرې ادارې په لومړیتوب کې ځای لري. د شنونکو په باور دغه کړنه په افغان حکومت کې د یو شمېر جاسوسانو په همکارۍ ترسره کیږي. این نیت پاکستان که بهترین اشخاص و نخبگان افغانستان و وطن پرستان حقیقی افغانستان از بین ببره از دیر سالهای بسیار پیش است. در خود قندهار بسیار از سران بسیار بزرگ اقوام به صورت مرموز از بین رفته. نمی سالها از بین رفته. همه تو در خود پکتیکا در دیگر در شمال حتی بهترین کماندانا به شکل مرموز از بین رفته. این همه فعالیت ISI است در افغانستان. د پکتیکا د ځانګړو پولیسو قوماندان عزیز الله کاروان د تیرې پنجشنبې په شپه د کابل په مکروریان سیمه کې د یوه برید پر مهال ووژل شو. تر پیښې وروسته طالبانو د هغې مسؤلیت پر غاړه واخیست. او د اقتصادي برخې د وزیرانو استعفا په هیواد کې د اقتصادي فعالیتونو د فلج کېدو لامل کیږي. د خصوصي برخې غړي وایي په وروستۍ یوه میاشت کې د اقتصادي بنسټونو د وزیرانو په استعفا سره له دې سربیره چې د ګڼ شمېر پراختیایي پروژو چارې درېدلي بلکې په افغانستان کې د پانګونې لپاره د بهرنیو پانګوالو لیوالتیا هم کمه شوې ده. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.